وبرکاتو. ګرانه زده کوونکو د ریاضي یو بله جلسې ته ښه راغلاست. ګرانه زده کوونکو په دې جلسه کې موږ د ریاضیات روابط همدارنګه مساوات په معادله کې مجهول او په معادلو کې ځانګړتیا لولو. راځئ ګرانه زده کوونکو چې خپل درس پیل کړو. موږ عنوان څه ده؟ په ریاضیاتو کې روابط ده. ګرانه زده کوونکو په ریاضیاتو کې څه دي؟ درې رابطه دي په عمومي ډول باندې. یو ته څه ده؟ موږ مساوات وایو. بل ته څه ده؟ موږ معادله وایو. او دریم ته هم مطابقت وایو. دغه درې رابطې څه دي؟ په ریاضیاتو کې شتون لري چې ډېره مهمه ده. د ریاضیاتو رابطه څه وه؟ درې وه. څه لومړی څه شی و؟ مساوات. ګرانه زده کوونکو مساوات که د دوه افادو ترمنځ مساواتو علامه واقع وي دا اړیکه د مساواتو په نوم یادیږي. د مساواتو ډولونه څه دي؟ یو څه ده؟ مطابقت ده. لومړی څه ده؟ مطابقت. ګرانه زده کوونکو که چیرې د یوې معادلې دواړه خوا د متحول ټوله قیمتونو لپاره صدق شي دا ډول مساواتو ته مطابقت ویل کیږي. ګرانه زده کوونکو تاسو مطابقت ویلی چې د مطابقت عمومي شکل څه ده؟ په دې شکل باندې ده چې A جمع B کل مربع مساوي کیږي A مربع جمع 2AB جمع B مربع. دا د مطابقتونو عمومي شکل ده ګرانه زده کوونکو. که موږ یو بېلګه ولرو تاسو ښه ځیر شئ ګرانه زده کوونکو بېلګې ته. که دلته A او B داسې وکړو چې A ته تقرب ورکړو په یو باندې او B ته تقرب ورکړو په دوه باندې. ګرانه زده کوونکو ښه ځیر شئ چې دا آیا مساوات دي که نه دي، ځکه چې دلته خو موږ د مساوات علامه اضافه کړې ده. تاسو دغه علامې ته ګورئ ګرانه زده کوونکو، دا خپله د مساوات علامه ده. اوس یې ګورو چې په رښتیا هم صدق کوي که نه. دلته چې شی لرو ګرانه زده کوونکو A قیمت څومره مو وضع کړی و؟ یو. لیکو چې یو جمع د B قیمت څو دي؟ 2. د B په ځای باندې لیکو 2. کل مربع خپله دا مساوي کیږي. د A قیمت څو ده ګرانه زده کوونکو؟ یو. وضع کوو چې یو مربع جمع 2 خپله د A قیمت یو ده، د B قیمت هم 2 ده. جمع د B قیمت 2 ده، لیکو چې 2 مربع. دا مو ساده کوو ګرانه زده کوونکو. ګورو چې آیا دواړه مساوات یو شان راوځي که نه؟ آیا مطابقتونه مساوات دي که نه دي؟ یو چې 2 سره جمع شي څو کېږي ګرانه زده کوونکو؟ 3 کېږي. 3 کل مربع مساوي ده. یو چې مربع شي خپله یو جمع 2 چې یو سره ضرب شي 2 کېږي. 2 چې 2 سره ضرب شي 4 کېږي جمع. ګرانه زده کوونکو 2 چې مربع شي 4 کېږي، یعنې 2 ضرب د 2. کله چې 3 مونږ مربع کړو څو کېږي ګرانه زده کوونکو؟ یعنې 3 ضرب د 3 څو کېږي؟ 9. دا مساوي ده. یو چې 4 سره جمع شي څو کېږي ګرانه زده کوونکو؟ 15. 15 چې 4 سره جمع شي څو کېږي؟ 9. ښه ځیر شئ ګرانه زده کوونکو. اوس په دې نتیجه ورسېدو چې مطابقتونه په رښتیا هم د مساوات دي، ځکه دواړه خواوو ته وګوره مساوي دي. که همداسې A ته هره قیمت ورکړو B ته هره قیمت څه ورکړو په خپل خواهه په دغه معادله باندې تطبیق کړو، دواړه خوا مساوات یو شان مساوي وځي. دې ته موږ وایو په مساواتو کې مطابقتونه. دوهمه شماره څه دي؟ په مساواتو کې معادله ده. معادله ګرانه زده کوونکو معادله که په یوه مساواتو کې یوازې یو یا څو محدوده قیمتونه وضع شي او مساوات صدق شي دا ډول مساوات د معادلې په نامه یادیږي، یا هم شرطیه مساوات په نوم باندې یادیږي. او هغه عددونه چې په مساواتو کې وضع کیږي د معادلې د حل یا د جز په نوم باندې یادیږي. بېلګه ته تاسو ښه ځیر شئ ګرانه زده کوونکو. لکه موږ بېلګه لرو چې x مربع منفي 4x مساوي کیږي 21.
یو معادله مساوات دي ځکه چې په دې مساواتو کې یوازې -3 او 7 عددونه صدق کوي. دا دوه عددونه د معادلې حد یا جز په نوم باندې یادېږي. یعنې څرنګه ګرانه زده کوونکو ښځې شي موږ کولی شو چې کوم عدد صدق کوي د دې له لارې نه هم پیدا کړو. د مثال په ډول 7 3 سره ضرب شي څو کېږي ګرانه زده کوونکو؟ یو 7 2 سره ضرب شي 14 3 ضرب شي څو کېږي؟ 21 کېږي. نو د 3 علامه منفي ده او د 7 هم مثبت ده. دلته وضع کوو لکه x قیمت کېدی شي چې 7 هم وشي، x قیمت کېدی شي چې -3 هم وشي. یعنې په دواړه حالاتو کې فرق کوي. ګرانه زده کوونکو دلته علامه ته ګورو چې علامه څه شی ده. که علامه منفي و یو منفي یو مثبت نیسو، او که علامه مثبت و بیا دواړه کولی شو چې موږ مثبت ونیسو. اوس راځو ګرانه زده کوونکو موږ ووضع کوو. د x په ځای باندې و یعنې و کل مربع -4 د x په ځای څو لیکو؟ و مساوي کېږي 21. ګرانه زده کوونکو و په تاوان دی و په دې معنا چې و ضرب دی. و سره ضرب شي څو کېږي؟ 9. همدارنګه منفي اوس چې و 8 سره ضرب شي څو کېږي؟ اوس چې و 4 سره ضرب شي څو کېږي؟ 28 کېږي. مساوي ده 21. اوس چې شي کوو ګرانه زده کوونکو د 9 نه 7 لاړ شي څو پاتې کېږي؟ 1. د 4 نه 2 لاړ شي څو پاتې کېږي؟ 2. مساوي ده 21. ښځې شي ګرانه زده کوونکو مونږ وضع کړله زمونږه معادله څه ده؟ ځواب یې دواړه خوا مساوي ووتله. همداسې که مونږ -3 وضع کړو یعنې د x په ځای لیکو چې -3 کل مربع -4 ضرب د x په ځای لیکو -3 مساوي کېږي 21. ښځې شي ګرانه منفي ضرب د منفي څه شي مثبت کېږي. یعنې 9 چې مونږ مربع کړو -3 چې مربع کړو کېږي مثبت 9. منفي چې منفي سره ضرب شي کېږي مثبت. اوس چې 4 3 سره ضرب شي څو کېږي ګرانه زده کوونکو؟ 12 مساوي کېږي 21. یعنې 12 او 9 جمع شي څو کېږي ګرانه زده کوونکو؟ 21 مساوي شو 21. بغیر له دغه دوه عددونه په دغه معادله باندې که مونږ بل هر عدد وضع کړو اطراف مساوي نه راوځي. نو ځکه دې ته مونږ معادله وایو، مطابقت نشو ویلی. مطابقت کې چې هر عدد مونږ وضع کړو دواړه خوا مساوات مساوي وځي، خو په معادله کې مشخصه وي. اوس په x مربع -4 x مساوي کېږي 21. یوازې که x مساوي و یا مساوي -3 وي صدق کوي، خو نور عددونه په دې کې صدق نه کوي. د مثال په ډول مونږ څه شی نیسو؟ 2 نیسو. x مساوي 2 دې ته وګورئ بیا صدق نه کوي. د x په ځای لیکو 2 مربع -4 ضرب د 2 مساوي کېږي 21. 2 مربع شي 4 -4 چې 2 سره ضرب شي څو کېږي ګرانه زده کوونکو؟ 8 مساوي کېږي 21. د -8 نه 4 لاړ شي څو پاتې کېږي؟ -4 مساوي -21. وشو؟ نه، په دې کې مساوي نه ده. نور مونږ ځکه ویلی شو چې د x لپاره هر قیمت نه مساوي کېږي، یعنې اطراف نه مساوي کېږي. نور یوازې په دا مساوات چې دي معادله ده چې 7 او 3 د دې معادلې حل یا جز په نوم باندې یادېږي، او نور عددونه په دغه معادله کې صدق نه کوي. اوس راځو ګرانه زده کوونکو زموږ بل عنوان څه ده؟ په معادله کې مجهول ده. ګرانه زده کوونکو په معادله کې مجهول حروف یا حرفونه دي چې د معادلې حل کولو موخه د دوی عددي قیمت ترلاسه کوي. د معادلې تقسیم بندي څه دي؟ په دوه ډوله دي. د معادلې تقسیم بندي یعنې عموما د معادلاتو تقسیم بندي په دوه ډوله دي. یو معادله نظر مجهول ته ګورو چې څو مجهوله لري، او دویم څه دي؟ معادله نظر درجې ته ګورو چې دغه مجهولونه لوړه درجې کوم دي، یا یو مجهول کوم څو درجې لري، بل مجهول څو درجې لري. دا د معادلې تقسیم بندي ده. دې نه بعد ګرانه زده کوونکو د معادلې ځانګړتیاوو ته راځو. ځانګړتیاوې اوله شماره یا د معادلې اوله ځانګړتیا کومې وي؟
مونږ کولی شو د معادلې دواړه خواوو ته ثابته قیمت اضافه کړو چې خلاف د صفر وي. یعنې څرنګه ګرانه زده کوونکو ښه تاسو مثال ته ځیر شي لکه مونږ لرو چې 2x جمع 2 مساوي کېږي 3y. دا مساوي ده. که داسې وکړو چې په اطراف باندې 3 مونږ جمع کړو، یعنې هم په دې خوا مونږ 3 جمع کړو، هم د معادلې په دې خوا مونږ 3 جمع کړو. څه دا مساوي کېږي 2x خپله 3 چې 2 سره جمع شي څو کېږي؟ مثبت 15 مساوي ده 3y خپله جمع 3. دا د معادله یو ځانګړتیا ده چې د معادله دواړه خواوو ته د صفر په خلاف کوم عدد جمع کړو، بیا هم د معادلې په قیمت کې څه تغییرات منځته نه راځي. د معادلې دوهمه ځانګړتیا، ګرانه زده کوونکو په معادلاتو کې مونږ کولی شو د صفر په مقابل کې یعنې د صفر په خلاف یو ثابته قیمت په واسطه د معادله په محیط کې ضرب یا تقسیم کړو. د مثال په ډول مونږ یو معادله لرو چې منفي 2x منفي 1 مساوي کېږي 6y مثبت 15 ده. منفي 15 ده. دا مونږه یو معادله شو. دا معادله مونږ کولی شو چې د صفر په خلاف باندې ضرب یا تقسیم کړو په یو عدد باندې. د مثال په ډول مونږ اطراف چې شي کوو په 2 باندې ضربو، یعنې داسې قوس نیسو ضرب د 2، په دې کې هم قوس نیسو ضرب د 2 مساوي کېږي دلته وضربو 2 سه منفي 2x سره ضرب شي څو کېږي؟ منفي 4x. 2 سه منفي 1 سره ضرب شي څو کېږي؟ منفي 2 کېږي. دا مساوي ده. 2 سه شپږ y سره ضرب شي 12y کېږي. اوس منفي 15 سه 2 سره ضرب شي منفي 10 کېږي. دا کولی شي چې نور هم ساده کړو. څرنګه؟ یعنې داسې لیکو چې 2y دا مساوي ده 2y منفي اوس دلته x ګور علامه منفي ده مثبت کوو مثبت 4x. دا څخه انتقال کوو مثبت کېږي نور کېږي منفي 8 مساوي 0 ده. یعنې مونږه معادله کولی شو چې د صفر په خلاف یو عدد باندې ضرب یا تقسیم کړو. راځو اوس د معادلې درېیمه ځانګړتیا ده. ګرانه زده کوونکو که مونږ د مساواتو دواړه اړخونه بدل کړو په اصل مساواتو کې هیڅ بدلون نه راځي. د مثال په ډول تاسو ښه ځیر شي مونږ معادله لرو چې 3m جمع 4x داسې دي مساوي کېږي 15x منفي y. دا مساوي ده. که مونږ په مساواتو کې ځایونو ته بدلون ورکړو لکه لومړی ولیکو چې 15x منفي y مساوي ده په 3m جمع 4x. نو د معادلاتو په حاصل کې کوم تغییرات منځته نه راځي. همدارنګه ګرانه زده کوونکو راځو د معادلې څلورمه ځانګړتیا ته. د معادلې څلورمه ځانګړتیا، که مونږ د نښې په بدلون سره یو حد د معادلې بل اړخ ته انتقال کړو په اصل مساواتو کې هیڅ بدلون نه راځي. لکه تاسو ښه ځیر شي مثال ته لکه مونږ لرو چې 2x جمع 3 مساوي کېږي 15. دا په دې معنی چې مساوي ورکوو 2x خپله لیکو 2x خپله مساوي 15 خپله لیکو. ګرانه زده کوونکو ښه ځیر شي مثبت 3 سیدي د مساواتو دې خواته انتقال و. کله چې مو انتقال کړل علامه یې بدلېږي مثبت ده منفي کېږي منفي 3. اوس مساوي کېږي 2x خپله مثبت 15 منفي 3 څو کېږي مساوي ده 2 ته کېږي.
نور اطراف په دوه باندې مونږ تقسیم وکړله x مساوي کېږي یو. نور دا د معادله بله ځانګړتیا ده چې کله مونږ یو عدد د مساوات یو خواته بل خواته انتقال کړو د معادلې په قیمت کې څه تغیرات منځته نه راځي. ګرانو زده کوونکو دا اوس زموږ د ریاضي نننۍ جلسه تر بله جلسې پورې چې زه ډاکټر یاسمین معصومي ستاسو په خدمت کې حاضرېږم تاسو الله پاک ته سپارم ښه وخت د خدای په امان.